د پښتون ثقافت د پښتو ژبې اصلي واکدارانو، نمایندګانو او ذمهدارو د غازي ملکنډ ملګرو ته ستاسو په وړاندې ستاسو په وساطت سره مبارکي وړاندې کوم نوي کابینې ته، او هیله لرم او امید لرم چې دوی به خپل فرض انشاءالله چې په صحیح معنو کې په پوره توګه ادا کوي. کومه چې دوی ذمهواري ده هغه په احسنه طریقه سره سرته رسوي او زما ته دا امید دی. زه خپل یو څو جذبات ستاسو سره شریکوم. زما هم صحت ښه نه دی، یو ملګري ووي نو زما هم نری نری تبه مې ده د وختي نه. خو داسې ده چې موږ دا ادبي ټولنې دا اوس چې موږ ناست یو، دا موږ یو کور یو، یو ټبر یو، یو خلک یو، یو ملګري یو، یوه خبره هم ده، یو اواز هم، یو خیال هم دی، یوه ناسته ولاړ هم ده، یوه غم خادم ده. اوس موږ د یو بل سره دومره شریک شوي او دومره زیات وختونه م یو بل له ورکړه چې اوس زمونږ نارغېدن دی، نه د یو بل نه جدا کیدی شو، نه د یو بل نه چرته تلی شو، نه د یو بل سره ورانې کولی شو. موږ د یو کور خلک که خپل منځ کې هر څنګه کوو خو بهر دنیا ته خو یو یو. او زمونږ دا یووالی، زمونږ دا بنیاد، زمونږ دې رشتې دا بنیاد که یو طرف ته په دغه دوستۍ او په ذاتي تعلق باندې هم اړه لري، دغې ته رسېدلی دی، خو زمونږ بنیاد ادب دی، پښتو ادب دی، پښتو ژبه ده، پښتون کلتور دی، پښتون ثقافت دی، پښتني اقدار دي. او هغه مونږ د وړو وړو ټولنو په شکل کې که هغه زمونږ د رانیزو دي، که د ادینزو دي، که د بایزو دي، دا ټول دا مونږ د یو کور خلک یو مرام او یو مقصد هم دی او تګلاره هم یوه ده او ټاکلې شوې ده. مونږ څه کوو په دې شعرونو کې یا په نثر کې یا په څه کې، مونږ یو تصویر کشي کوو، یو انځورګري کوو. مونږ خپل د خپل ماحول، د خپل چاپېرچل، د خپلو سیاسیاتو، د خپل ماحول، د خپلو اقدارو، د خپلو عقیدو هر څه مونږ د قلم د ژبې نه وباسو او مونږ یې دنیا ته وړاندې کوو. هغه که په نظم کې که په نثر کې کوشش کوو او دا مونږ یو تاریخ رقم کوو، لګیا یو په شریکه باندې. دا خو نن زمونږ حال دی، خو سبا به دا زمونږ تاریخ. او مونږ هم د دې ادب په ذریعه مونږ د خپل ماضي نه هم خبرېږو. که فرض کړو پرون رحمان بابا علیه رحمت دا نه وی ویلی چې په سبب د ظالمانو حکیمانو کور او ګور او پېښور درې واړه یو دي. نو زه به د هغه وخت د حالاتو نه نوم خبر. په ډېره لنډه خبره کې په یو شعر کې پوره حالات مونږ ته بیان کړي ده، مونږ ته یې راوړي ده. مونږ ده انګېرلی شو چې د اورنګ بادشاه په دور کې دغه وخت هم پېښور د اور او د ګور په مثال چې رحمان بابا یې په ډېره ساده او په فصاحت سره د هغې وضاحت کړی او مونږ ته رارسېدلي. همدغه شان زمونږ په ټوله پښتونواله کې، خو په ملکنډ، په رانیزو کې، په بیزو کې، په ادینزو کې ډېر خواږه خواږه او میچې ورغږونه دي چې هغوی راپورته کېږي دې خاورې نه. او په ملکي حالاتو باندې هم او په علاقایي باندې هم او په نړیوال کچ باندې هم خپل نظر هم شریکوي، خپله رای هم شریکوي او د هغې نقد هم کوي، تنقید هم کوي، خپله خوښه ناخوښه دواړه بیانوي. خبرې د مازه ټایم هم دی، پروفیسر صاحب ناست دی خبرې به هغه کوي. زه صرف دومره قدرویم آخره کې چې زمونږ مرستیال لیکوال ملکنډ د ډېر وخت نه مونږ یو هڅه کوو، یو کوشش کوو او مونږ تنقیدي نشستونه مونږ دغلته پیلات کړی د څو کلونو راسې په دفتر کې. نو زمونږ دا ټول ملګري دا پکې وخت په وخت باندې شریک شوي هم دي او
د دوی نه مونږ زده کړې هم کړي دي او بیا هم هیله ده امید دی چې تاسو به بیا هم راځئ او دغلته به مونږ د یو بل نه څه نه څه زده کوو. مونږ به خپل مرام او مقام هم ځان ته ږدو، خپل ګول، خپل ویژن، خپل میشن، او په هغې باندې به روان هم یو. لار خو زمونږ همدغه ادبیات دي. نو که فرض کړو په دې کې چېرته فني توګه باندې څه زمونږ نه کمی بیشي کېږي نو چې هغوی ستاسو په مرسته او په شریکه باندې هغه مونږ د یو بل نه وباسو او زمونږ دا غږونه موضوعات خو زمونږ سره شته، هر څه زمونږ سره برابر دي او ډېر ښه په ښه پیرایه کې مونږ دغې اظهار هم کوو. خو که د فنونو په حواله سره چېرته کمی بیشي، د ژبې په حواله سره، د املا په حواله سره، د نور څه معمولي نو چې هغه مونږ د یو بل سره کینو او هغه مونږ پاک کړو نو زمونږ د اواز به انشاءالله اوس هم د ملکڼ نوم ډېر روښانه دی او ډېر تر لرې پورې تللی دی د ادب په حواله سره. خو کوشش به د دې سره به مونږ نور هم وځلیږو. نو که فرض کړو دې ملګرو ته زما د دې فورم نه منندې دي ستاسو چې مونږ له دا ځای راکړو نن د خبرې دپاره هم او هر وخت دې ملګرو مونږ یو بل راغوښتی دی، عزت افضایي مونږ د یو بل کړې ده. تاسو د ټول قدرمن اوسئ. نو زما خواست دا دی چې په هره دویمه جمعه یا په 15 ورځې پس زمونږ یو تنقیدي نشست کېږي وړوکی غوندې. نو که هغې ته تاسو ټول ملګري راتلی شئ نو د مرستیال لیکوال ملکڼ دفتر دغه ستاسو خپل کور دی. زه به ستاسو ته سترګې په لار یم، زه به تاسو ته ولاړ یم هرکلي ته ستړي مه شي ته یو پیالی چای به در باندې څکم انشاءالله او دغه نشستونه او زمونږ دا ناستې ولاړې به بېرته دوامدارې شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.